نو راځي چې پاکستان او د افغانستان د ورلد کپ په شیډول باندې لږ شانتي نظر اچو. راځي چې اول وګورو د افغانستان د ورلد کپ د فاره شیډول. تاسو ته افغانستان د ورلد کپ د شیډول ښکاری د افغانستان اولنې میچ په وی د بنگلاديش سره چې دا میچ په 1 اکتوبر باندې وي او دا میچ په درمشالا کرکټ سټیډیم کې تر سره کیږي چې دا یو ډېر سخت میچ وي. د افغانستان بل میچ په وی د انډیا سره په 11 اکتوبر باندې چې دا میچ په دهلی کرکټ سټیډیم کې وي. افغانستان کرکټ لوبډلې بل میچ په وی په 14 اکتوبر باندې د انګلند سره چې دا میچ به هم په دهلی کې وي. بیا په 23 اکتوبر باندې د افغانستان د لوبډلې د پاکستان سره میچ وی چې دا میچ په چنای کې وي. په 13 اکتوبر باندې د افغانستان د لوبډلې د کوالیفایر 2 سره میچ وی. بیا په 3 نومبر باندې د کوالیفایر 1 سره میچ وی. او بیا افغانستان د ټول سخت میچ د استرالیا سره وی چې دا میچ په 1 نومبر باندې وي چې دا میچ په ممبئی کرکټ سټیډیم کې تر سره کیږي. افغانستان د لوبډلې نه هم میچ به وي د ساوث افریقا سره چې دا میچ په 15 نومبر باندې وي چې دا میچ په احمد آباد کرکټ سټیډیم کې تر سره کیږي. تاسو ته پر اسکرین باندې ښکاری دا وی د افغانستان د لوبډلې د نړیوال جام لپاره مکمل شیډول. کله پاکستان د ورلد کپ د میچونو د شیډول په حواله سره خبرو کوو نو پاکستان اولنې میچ به وي د کوالیفایر 1 سره په 8 اکتوبر باندې چې دا میچ به حیدرآباد په ګراوند کې تر سره کیږي. پاکستان د ټیم دویم میچ به وي د کوالیفایر 2 سره په 12 اکتوبر باندې چې دا میچ به هم په حیدرآباد کې وي. د ورلد کپ د ټول نه غټه مقابله د پاکستان او انډیا ترمنځ میچ به وي په 15 اکتوبر باندې په احمد آباد کرکټ سټیډیم کې چې دا د پاکستان د ورلد کپ دریم میچ وي. د پاکستان په ورلد کپ کې څلورم میچ وي د استرالیا سره چې دا میچ په 16 اکتوبر باندې وي. بیا په 23 اکتوبر باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ میچ کیږي چې دا میچ په چنای کرکټ سټیډیم کې تر سره کیږي. په 28 اکتوبر باندې د پاکستان او ساوث افریقا ترمنځ میچ وي چې دا میچ به هم په چنای کې وي. د پاکستان بل میچ به وي د بنگلاديش سره چې دا میچ په 31 اکتوبر باندې په کولکتا کرکټ سټیډیم کې تر سره کیږي. د پاکستان بل میچ به وي په 4 نومبر باندې د نیوزیلند سره. د پاکستان نه هم میچ به وي د انګلند سره چې دا میچ په 12 نومبر باندې په کولکتا کرکټ سټیډیم کې تر سره کیږي. ملګرو تاسو پرې باندې هم خبر شئ چې په ورلد کپ کې به هر لوبډله 9 لیګ میچونه کوي. په ورلد کپ کې ټوټل 48 لوبي کیږي چې د ورلد کپ اولنې میچ په 15 اکتوبر باندې شروع کیږي او د ورلد کپ فائنل میچ په 19 نومبر باندې تر سره کیږي. نو دا به د ورلد کپ د فار د پاکستان د میچونو مکمل شیډول.